سلامونه نیکې له احترامات ښې چارې د روزانو په دې هیله چې روغ جوړ اوسېږئ. د افغان کرکټ انفو چینل دی او تاسو د کرکټ تازه په زړه پورې خبرونه خپروي. نن درته لرو چې افغان کرکټ ملي لوبډله د هند په سفر وخوځېده. افغان 40 کسیزه کرکټ ملي لوبډله به د ایرلینډ خلاف سیالیو ته د هندوستان په بنګلور کې تمرینات ترسره کړي. کرکټ ملي لوبډله به دغلته د 22 ورځو لپاره تمرینات ترسره کړي چې موخه د ایرلینډ خلاف 9 نړیوال چمتووالی دی. ټاکل شوې ده د دواړو لوبډلو ترمنځ د فبروري په 21 نیټه د 3 ورځو لوبو لړۍ پیل شي چې ورپسې به 5 وریځه او یوه ټیسټ لوبه هم وشي. په دې هیله خبر مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. تر بل تازه او په زړه پورې خبر چې زه زاهد الکو زه ستاسو درام چوپل ته حاضرېږم په بخښونکي له ځان له مسپارم هر چیرې چې اسپا خوشحاله سوکاله مو غواړم. افغان کرکټ انفو چینل ضرور سبسکرایب کړئ تر څو زموږ له نورو ویډیوګانو تازه خبرونو څخه هم په اسانۍ سره خبر شئ. الله مو مال